پیریانو کور ته ریکارډي وویشته او جړوم به د ذیشانه داسې دې اوس نه پرېږدم زه د دنیا طاقتور سړی یم الحمدلله دنیا د ذیشان او خان بابا د جګړې او یو بل د چیلنجونو ورکولو اصل حقیقت څه دی هغه ټول حقیقت به موږ تاسو ته نن په دې نننۍ ویډیو کې ښکاره کوو ګرانو دوستانو د نن نه یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې د خان بابا یوه ویډیو وایرل شوې وه چې په هغې کې هغه د یو کس سره چیلنج ایښودی و ګرانو دوستانو تاسو به دا ویډیو کتلې وي او تاسو ته به دا پته هم لګېدلې وي چې دا ویډیو مکمل پیک ده ځکه چې خان بابا اکثر پیک ویډیوګانې سازوي او تاسو ځان سره په خپله هم سوچ وکئ چې آیا داسې کیدی شي چې یو سړی د ګاډي سره زور وکړي د دې ویډیو کتلو نه پس ذیشان خان بابا له چیلنج ورکو چې ته ما سره مقابله وکړه زه تا ته ذیشان چیلنج درکوي چیلنج چې ته د خپلې خوښې یو مقابله خوښه کړه او ما ته ووایې ذیشان راځه وایې دا مقابله کوو چې د ذیشان د چیلنج ورکولو نه پس خان بابا ذیشان ته ډېر په غوسه انداز کې جواب ورکو او ویل یې چې ستا چیلنج ما ته قبول دی او په جواب کې خان بابا ذیشان ته دا هم وویل خو چېرې تا ما نه دا چیلنج وګټو نو زه به تاله 5 لک روپۍ انعام درکوم او یا به زما سر ماتې او یا به زه ستا سر ماتوم چې ذیشانه چې څه چیلنج ته راوړې زه ستا چیلنج اکسپټ کوم خو د سړی به 5 لک روپۍ انعام هم دله درکوم دا مې د سره واده ده 5 لک روپۍ انعام هم درکوم خو په ما د نه وګټم شي په زړه کې راځئ یا باندې اثر ماتوي او یا به در باندې اثر ماتوم د خان بابا په جواب کې ذیشان بیا یوه بله ویډیو سازه کا او په هغه ویډیو کې ذیشان خان بابا ته ډېره په نرمه لهجه کې خبرې وکړې او د خان بابا تعریفونه یې شروع کړل او بیا یې دا وویل چې په بله ویډیو کې به زه تا ته جواب درکوم چې زما او ستا مقابله به په څه وي ما ته وایه چې ته چیلنج خوښ کړه زه به تا ته په بله ویډیو کې چیلنج ویم زه په دې به سوچ کوم چې تا له زه څه چیلنج درکړم ما له چیلنج نه دی خوښ کړی نو ګرانو دوستانو د ذیشان د دې جواب نه پس ټولو خلکو ته دا پته ولګېده چې دوی د لانجه ښه په پلانینګ سره شروع کړې ده ځکه چې د دې هغه خلکو ته ښه پته لګي کوم چې په یوټیوب باندې خپل چینل او په فیسبوک باندې پیج لري ځکه چې په داسې قسمه لانجو باندې په زیات تعداد کې خلک د دوی ویډیوګانې ګوري ځکه چې یوټیوب او د فیسبوک مثال هم د یو دکان دی او د داسې قسمه لانجو پیدا کولو نه دوی د ډیر آمدن کوي زما مقصد دا ده چې په اصل کې د دوی د هیڅ چیلنج نشته هسې یو ډرامه سازوي او په هغې باندې خلک مشغولوي او خپله پیدا ترې اخلي